یو ورور د ایران نه پوښتنه کړې ده. د ورور پوښتنه داسې ده چې موږ کوم هغه چې لرو د سویي معنا هغه مو بیت الخلا هم ده، هلته اودسونه هم کوو، هلته مونځونه هم کوو. محترمه وروره، ما په دې باندې مخکې بحث کړی و. رسول صلی الله علیه وسلم وی حدیث ته د ابو داود شریف د نورو حدیثو کتابونو کې هم شته چې تاسې په هغه ځای کې چې اودس کوئ یا غسل کوئ هلته تاسې تشې میتیازې مه کوئ. خو دا علما شارحین وایي هلته چې دغه میتیازې چې کوي دا یا دغه اوبو چې غسل کوي دا لاره ونه لري د وتلو. نو دا د رسول الله سلام زمانه وله. اوس زمانه کې محترمه چې کله ته تشې میتیازې وکړي یا قضی حاجت وکړي چې اوبه پرې واچوي نو هغه ځای پاک سو. نو بالکل دا اوس زمانه کې دا محمل نه ده محترمه. علامه بدرالدین العینی رحمه الله په عمدة القاری کې هم لیکلی، علامه خلیل احمد سهارنپوری رحمه الله بذل المجهود کې نورو شارحین هم دا خبر کړی ده. وروره پروا نه کوي، هېڅ خبر نه ده. هغه حالت کې ده پخوا زمانه کې هغه زوړ افغانستان چې و مثلا نو یوه ډبره به په حمام کې ایښې وله په هغه به یې غسل کاو نو هغه به اوراو به هم داسې چندان نه و، سیمټ به هم نه و. هغه حالت کې دا مسئله ده، ځکه چې تشې میتیازې وکړي هغه وځي نه. نو چې ته غسل اودس کوي نو هغه اوبه څاڅکي تا ته در الوځي. او ما اوس زمانه کې خو دنیا ډېر پرمختګ کړی ده وروره. الله پاک دې روغ جوړ لره. ملګرو په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. تاسو هم کولی شئ چې خپلې دیني پوښتنې د ویډیو په کمنټ کې راولېږئ تر څو مفتي صاحب درته ځواب کړي. ملګرو زموږ دا پوسټونه تر نور ملګرو د ثواب په نیت شیر کوئ تر څو هر یو مسلمان د دې هر یو مسلې خبر او پوه شي. السلام علیکم.